امرالله صالح، محسن داوړ، وزیر او منظور پښتين نرۍ او ډېرې توندې خبرې وکړې. راځئ چې دغه خلک څه وایي، ولې غوسه دي، په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. امرالله صالح د طالب اورپکو د ذلت او د تورمخۍ شیبې رالنډې دي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په خپلو تازه څرګندونو کې طالب اورپکو ته ګوتڅنډنه کړې ده او وایي چې نور د دغې اورپکې ډلې د انزوا او مختورۍ ورځې رالنډې شوې دي. ښاغلي صالح په هیواد کې د وروستیو جنایتونو په غبرګون کې ویلي چې دوی باور لري ترهګرو ته به ماتې ورکوي او د طالب اورپکو عمر به لنډوي. نوموړي د ترهګرۍ وروستي بریدونه غندلي او زیاتوي چې د معصومو ماشومان په وژلو سره طالب اورپکو وښوده چې هر جنایت ته لاس اچولی شي. د پی ټی ایم مشرانو د هیواد وروستي پیښې غندلې او د یووالي غږ یې کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په هیواد کې وروستۍ پیښې په کلکو ټکو غندلې او له ټولو افغانانو څخه د مکار دښمن پر وړاندې د یو موټی کېدو غوښتنه کړې ده. د پی ټی ایم مخکښ غړی محسن داوړ په خپل ټویټر کاږي چې موږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د وروستیو او خونړیو پیښو کلک غندنه کوو او پر ټول افغان ملت غږ کوو چې د مکار دښمن پر وړاندې لاسونه سره یو کړي او سره یو موټی شي. په ورته وخت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ښځینه مشرانو هم د کابل او ننګرهار په ګډون د بیلابیلو برخو کې د طالب اورپکو او د نورو ترهګرو ډلو بریدونه غندلي دي. ثنا اجازه وړاندې لوڼې هم په د غندنې ترڅنګ ژورې خواشینۍ ښودلې. وړانګه لوڼې وایي دغه انسان خواره مسلمان به هله افغانانو ته مسلمان وایي کله چې لاهور ته سجده وکړي. تېره ورځ په لغمان، کابل، ننګرهار او خوست کې د طالب اورپکو او نورو ترهګرو ډلو لخوا خونړي بریدونه وشول چې د بشري جنایتونو ټولې پولې پکې کراس شوې او تر سلو ډېر افغانان پکې شهیدان او ټپیان شول. په دوی کې یوه لویه برخه یې ماشومان او ښځې هم وې. درنو لیدونکو، تاسو که کوم نظر لرئ حتما یې له موږ سره پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.